تازه او د خواشینۍ خبر بیا په بندر کې اور لګېدلی، خو چېرته کله څنګه ولې او څه ویل شوي؟ سلام ستړي مه شئ، بدبختانه به ووایو چې له ناامني غلاو او ترورونو ورهاخوا د افغانستان په اقتصاد پورې هم لګېدلی او لږ او ډېر تجاران چې لرو هغوی ته هم پرله پسې تاوان وراوړي، چې بدبختانه زیان یې نه یوازې تجار بلکې د افغانستان اقتصاد ته دی. د هرات له بندر وروسته چې اور لګېدنې پکې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالرو زیات تاوان واړوه. له هغې وروسته بیا د فراه په ابونصر فرحي بندر کې اور ولګېده او اوس تازه خبر دا دی چې د فراه ولایت شیخ ابونصر فرحي بندر کې بیا اور لګېدنه رامنځته شوې. د معلوماتو له مخې ابونصر فرحي بندر کې د سون توکو په یوه زیرمه کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې یو شمېر ټانکرونو اور اخیستی او سوځېدلي. یو ځل بیا افغانستان د اور د مهارولو توان نه درلود او له ایران یې مرسته غوښتې. اور تقریبا ماسپښین مهال رامنځته شوی و. په مازدیګر بیا د اور وژنې 4 موټر له ایران راغلي وو. دغه راز د فراه والي د ایران هېواد د خراسان جنوبي ولایت له والي هم مرسته غوښتې وه. په هر حال تر اوسه د اور لګېدنې علت نه دی څرګند شوی او د وختو زیانونو په اړه هم کره شمېرې نشته. خو یو څه چې واقعا د پوښتنې وړ دی هغه دا چې تېرو کلونو کې د اور لګېدنې دومره پیښې نه وې رامنځته شوې، خو تېره یوه میاشت کې دا درېیم ځل دی چې اور لګېدنه رامنځته کېږي. ځینې کسان شک لري چې د کاسې لاندې نیم کاسه شته. دوی وایي ممکن دغه کار د افغانستان د اوبو د مهارېدو په غچ اخیستو کې شوی وي، خو ځینې بیا وایي چې په هر ډول شوی وي او هر چا کړی وي ملامتیا چارواکو ته ورګرځي. دوی وایي له یوې خوا د بندرونو محافظتي سیستم کمزوری دی، خو له دې سره سره بیا هم له اندازې زیات موټر په یو وخت کې تم کېږي او ګمرکي کارونه یې نه خلاصېږي. بل خلک شکایت لري چې چارواکي زده کړه نه کوي او په دومره بودیجه کې دوی حتی یوه اطفایه نشي برابرولی او د داسې پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې بیا له ایرانه مرسته غواړي چې دا کار وخت نیسي او ډېر زیان وړي. البته یاد دې وي چې د هرات بندر په اور لګېدنه کې هم له ایرانه مرسته غوښتل شوې وه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په ډېره بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.